نجونې ولې له وخت نه مخکې بلوغ ته رسي؟ څه موده مخکې په ډنمارک کې د یوې څېړنې په پایله کې په ډاګه شوې وه چې د امیندوارۍ پر مهال مېرمنې داسې درمل کاروي چې له امله یې د هغوی ته سخت درد رسیږي، چې دغه دردونه بیا د هغوی د لورانو د وخت نه مخکې د بلوغ لامل ګرځي. په اراهوس پوهنتون کې د یوې څېړنې په ترڅ کې په ډاګه شوې وه چې هغه مېرمنې چې د امیندوارۍ پر مهال دردونکي درمل کاروي د دې لامل کیږي چې د هغوی لورانې له وخت نه مخکې بلوغ ته رسي، چې اکثره دغو مېرمنو لورانې په 10 کلنۍ یا 11 کلنۍ نه هم مخکې بلوغ ته رسیږي. دا لومړی ځل ده چې د امیندوارۍ مېرمنې او د هغوی لورانو د بلوغ په اړه یوه څېړنه ترسره کیږي او بیا د امریکا په طبي جریدې کې خپریږي. خپرونکي وایي چې دوی د هغوی مېرمنو په اړه څېړنه کړې ده چې د امیندوارۍ پر مهال دردونکي درمل کاروي، چې په پایله کې ورته په ډاګه شوې وه چې له ولادت نه څو اونۍ مخکې د مېرمنې له خوا دردونکي درمل کارول د هغوی د لورانو د وخت نه مخکې بلوغ ته لامل ګرځي. څېړونکي زیاتوي چې د دغو مېرمنو لورانې د نورو نجونو په پرتله ډېر ژر بلوغ ته رسیږي. دوی وایي چې هغه مېرمنې چې د امیندوارۍ پر مهال دردونکي درمل کاروي له ځان او له خپلو لوڼو سره زیاتی کوي او د هغوی د ماشومتوب خوږ ژوند ترې ډېر ژر اخلي. په نړۍ کې دغه ډول درمل ډېر زیات پیدا کیږي او د امیندوارۍ پر مهال 50 سلنه مېرمنې یو نه یو ځل خامخا دغه دردونکي درمل کاروي. څېړونکي څرګندوي چې له وخت نه مخکې چې کومې نجونې بلوغ ته ورسیږي هغوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کیږي، لکه چاغوالی، د زړه شریانونه ناروغۍ، د مثال او ځیګر بېلابېلې ناروغۍ او د نو اړینه ده چې له وخت نه مخکې د بلوغ د نښو په څرګندېدو سره د نجونو طبي معاینې وشي او که ناروغي ورته پیدا شوې وي نو ژر تر ژره دې درملنه وشي.